ته پوهه نه یې چې زه څنګه او پس شاعر وم ته پوهه نه یې چې زه څنګه او پس شاعر وم ما به نظمونه لیکل ما به غزل لیکو ډېر ښه شاعر وم ما نه اوس هر څوک دغه سوال کوي شاعر نه یې اوس ما نه اوس هر څوک دغه سوال کوي شاعر نه یې اوس نه نه هغه یو وخت چې شاعر وم ما به شعر لیکلو ای ته منې چې دا لګیا یم دا کلام مې آخري نظم دی ای ته منې چې دا لګیا یم دا کلام مې آخري نظم دی دغه چې ولې دا جواب له ما نه هم ورک دی ای زه فنکار ومه لفظونه به مې ښه وتراشل ای زه فنکار ومه لفظونه به مې ښه وتراشل ما به د زړه هر یو سلیکه کړه په شعر کې پټه ما به د زړه هر یو سلیکه کړه په شعر کې پټه ما به دردونه ټول د شعر په اللهو ده کړه د کومې پیغلې د ښایست قصې چې ما کولې د کومې پیغلې د ښایست قصې چې ما کولې د هغې پیغلې خو خالونه اوس د ګور چینجي خوري د کوم زلمي د مینتوب قصه چې ما چیړله په هغه ځوانو سلی جوړ دی او د ګور میلمه دی د مینتوب قصه یې ځکه شو نیمګړې پاتې د کوم زلمي د مینتوب قصه چې ما چیړله په هغه ځوان اوس سلی جوړ دی او د ګور میلمه دی د مینتوب قصه یې ځکه شو نیمګړې پاتې ما چې د کوم شوخ مازیګر قصې هر وخت کولې ما چې د کوم شوخ مازیګر قصې هر وخت کولې په هغه زیړ مازیګري کې اوس د وینو رنګ دی په کوم ګودر چې به د پیغلو بنډارونه جوړو په کوم ګودر چې به د پیغلو بنډارونه جوړو په وینو رنګ دي مات منګي پکې پریمانه ایښي ما چې د کومې مور قربان قربان په شعر ستایلو ما چې د کومې مور قربان قربان په شعر ستایلو څه پکې بورې شوې او هم پکې ذهني ناروغې ما چې د کوم پلار د شفقت قصه په خوند کوله ما چې د کوم پلار د شفقت قصه په خوند کوله په کټ کې پروت سوری سوری دی او بچي ترې تاو دي ما چې د کوم اتل زلمي ستاینه تل کوله ما چې د کوم اتل زلمي ستاینه تل کوله چا پرې د کفر فتوا ورکړه هم د مرګ په جواز سر یې له تنه ترې جدا کړلو بدنامه هم شو د هغې خور زړګی هم مات شو د خپل رور په غم کې د هغې خور زړګی هم مات شو د خپل رور په غم کې چې دروازه کې به وناست د بنګړو په تمه د هغې ناوې زړی هم سوری سوری کړو په دې چې په لاسونو د نکریزو حقو چا ورکړی نن جنازه ده په بر کلي کې د هغه مزدور څوک چې سهار وختي د رزق په تلاش کې ورکو په نه ګناه خپې لاسونه او هم سترګې بایلې هغه غریب چې په اوږه به یې ټاټکې ګرځو اخبار هم نه راځي بازار ته یو چا داسې ویل اخبار هم نه راځي بازار ته یو چا داسې ویل اخبار والا چا نامعلومه کس په چوک کې مړ کو د خان کاکا په جنازه کې لس کسه هم نه و د خان کاکا په جنازه کې لس کسه هم نه و له دغه یېرې چې اوس برید په جنازو هم کیږي او هغه فنکار اوس هم ودونو او خادو ته نه ځي هغه فنکار هم اوس ودونو او خادو ته نه ځي د نیمې شپې ورته چا خط پرېښی سندرې پرېږده مور مې ویل نه دې بخم زویه ماشومان ملیږه مور مې ویل نه دې بخم زویه ماشومان ملیږه په سترګو ړوند چې اوس په سکول کې ماشومان وجني ماشومان وجني ماشومان وجني بس دی بس دی بس دی نه شعر نه غزل او نه ټپلي کما بس دی نه شعر نه غزل او نه ټپلي کما که لیکم درد به وي او غم به وي نور څه لیکمه نور څه لیکمه نور څه لیکمه